مورې ته روح یې ته مې ساه په زړه کې ته کائنات ته دعا په زړه کې له دې حالاتو نه مجبور افغانه څه دې ګناه څه دې قصور افغانه د سړک منځ کې چې خیرات ټولوي دا هم ملت لري ضرور افغان د خیبر درې نه پورته راشه چې په کابل درکړم چکر یارو زړه مې تنګ دی حوصله به څوک رانه کړي چې عادت مې په خپل غږ کړي دا غمونه رانه ورک کړي حوصله به څوک رانه کړي زه مجبور یم جانانه زه مزدور یم جانانه ځکه کار کول پکار دي انتظار کول پکار دي نظرانه به څوک رانه کړي حوصله به څوک رانه کړي له مودو نه دردېدلی تا پسې ډېر ژړېدلی انتظار ډېر د کلونو د پخوا وختونو یو تکیه به څوک رانه کړي حوصله به څوک رانه کړي دا ځای بیا وایه ارمان صاحب له مودو نه دردېدلی تا پسې ډېر ژړېدلی انتظار ډېر د کلونو د پخوا وختونو یو تکیه به څوک رانه کړي حوصله به څوک رانه کړي لاړې بل چاته واده شوې ته د بل د کور باڼه شوې ولې زما نه شوې ته په څه رانه خفه شوې دا کیسه به څوک رانه کړي حوصله به څوک رانه کړي بې له تا زه سودایي یم تا پسې زه ارماني یم د دیدن د یمه تږی د خبرو د یم وږی دا شیبه به څوک رانه کړي حوصله به څوک رانه کړي حوصله به څوک رانه کړي سلامونه او نیکې هیلې د خیال نړۍ د بیخ خپرونې مینوال او نن راسره خوږ ژبې شاعر او زموږ د بنډارونو مالګه ډېره موده پس په لاس راغی ګبین صافی صاحب د وطن نه لرې ژوند کوي په ایران کې په د نږدې وختونو کې سفر یې کړی و ترکیې ته متاسفانه چې سړی ونیول شو او خوشبختانه چې بیا وطن ته راغی نو صافي صاحب ته ښه راغلاست ستړي مه شو وایو د دې څخه به شعرونه ریکارډ کوو سلامونه او نیکې هیله ده چې ټول به روغ و جوړ نړۍ مننه د خیال نړۍ ده کوربه ارمان صاحب له تاسو نه او همداسې له ټولو ملګرو نه چې دا شیبه زمونږ لیدونکي دي او مونږ ویني انشاءالله چې زمونږ دغه بنډار ورته د خوند او رنګه ډک وي قربان صافی صاحب د سفر یوه خاطره ونو هم د خاطرې نه به شروع کړو سفر خاطرې نه به شروع کړو د سفر خاطره خو داسې ده ارمان صاحب تاسو که مخکې ما د ترکیې یاده وکړله نو بیا په دغه پار زه چې هلته کله مسافرۍ کې وم نو بیا یو نظم را برابر شو په مینه یې قربان مې شمه وایي ښه پوهېدمه چې له یخه مرمه ښه پوهېدمه چې له یخه مرمه ښه پوهېدم چې د مرګي لاره ده خو مجبوری په مخه کړی وم او زه زندګۍ په مخه کړی وم د ارمانونو په دنیا پسې تلم په سختو لارو په رڼا پسې تلم زړه د ژوندون د غرو مزل غوښتو ما نه یې سا ما نه یې پل غوښتو مور مې وایي مزه خو ما عزت کړی و ما د خپل زړه په ارمان لاس ایښی و غر او کمرې مې د پښو لاندې کړې ما سپینې واورې د ګونډو لاندې کړې زړه د ژوندون د غرو مزل غوښتو ما نه یې سا ما نه یې پل غوښتو مور مې وایي مزه خو ما عزت کړی و ما د خپل زړه په ارمان لاس ایښی و غر او کمره مې د خپو لاندې کړې ما سپینې واورې د ګونډو لاندې کړې او ما مینه پرېښو یوازې لاړم د زړه له دره د ناراضه لاړم ارمان مې اوس هم لا خبر نه دی چې زه په کوم ساز لاړم زه خبر نه وم چې به ګران تمام شي زما سفر به دومره وران تمام شي بس هسې ژوند دی که نه سخت راځي په سختو لارو به بدبخت راځي مړه جانانه تا ته څه پته ده چې د مرزونو وړاندې دښتې راځي وایي په مرګ حساب ژوند ته غړۍ ورکوي پښتانه مري بل ته شړۍ ورکوي څنګه نایاب غمي د خدای په ځمکه د مرمۍ زخم ته پټۍ ورکوي هی ژوندونه دارې دې کړو په زړه یو نیم سل لارې دې کړو خواږه یاران د څنګه ورک کړه رانه څنګه په نیمه کې لاچارې دې کړو مونږ قسم د یو مقصد کړی و تا قسم مات کو بې لارې دې کړو مننه ارمان صاحب
وایي صبر شه یاره ښکلومه دې بیا بېرته خپل ځان ته رابلمه دې بیا دروغ د خدای او د نبي بد راځي قسم په خدای چې خپلومه دې بیا لږ انتظار وکړه ژوندون جوړوم د مور او پلار د زړه سکون جوړوم دا درد پټی دا به درمان غواړي دا درد پټی دا به درمان غواړي او دا زړه رنځور خو به جانان غواړي او وایي ما په ګبینو سترګو ډېر وکتل وروستی سلګۍ مې دا بیغې کې وه په وینو سره وه تر له حده پورې دغه زما د ژوند قصه وه تر دې حده پورې ټینګ دې په سینې پورې کتاب نیولی دی بل دې په لاسونو کې ګلاب نیولی دی رابه شي وطن ته یوه ورځ په خوشحالۍ ما در پسې میاشت حساب نیولی دی صافی صاحب ډېر خوند یې وکړه اگر چې د عبرت ځینې ټکي هم پکې وي صافی صاحب مسافري کې خو حتمني ولږه تنده سختیانې دا کیسې راځي خدای دې وکړي زموږ په وطن کې نور دا ځوانان په خپل وطن کې مشته شي همدلته کار روزګار وکړي صافی صاحب بل غزل درنه اورو ارمان صاحب غزل داسې دی وایي چې له کاره ستړی له روزګاره ستړی له کاره ستړی له روزګاره ستړی له کاره ستړی له روزګاره ستړی سړی د هر څه نه شي یاره ستړی د شپږو میاشتو 18 کاله شوله د شپږو میاشتو 18 کاله شوله او ستا د راتګ د انتظاره ستړی ډېر ځل مې وکړو خو تاوان مې وکړو ډېر ځل مې وکړو خو تاوان مې وکړو نشي اعتبار له اعتباره ستړی او مرګ ته نږدې وم په رښتو بچ کړمه مرګ ته نږدې وم په رښتو بچ کړمه ستا خیال کې ډوب ومه نګاره ستړی چېرته جونګړه وی چې هېڅ څوک نه وی چېرته جونګړه وی چې هېڅ څوک نه وی له شوره ستړی له بازاره ستړی مقطع داسې ده وایي چې د دنیا هر سړی ته تنګ راغلی د دنیا هر سړی ته تنګ راغلی یو ګبین نه دی چې له کاره ستړی ډېر خوندور مننه صافی صاحب څومره وخت کېږي شاعري کوئ ارمان صاحب که د شاعرۍ د پیل نه درته ووایم نو دا به ډېر وخت کېږي خو بیا څه ټکنی وخت پکې راغی چې مونږ ونه شو کړی په دغه د ادب په برخه کې کار وکړو 11 کاله 8 کاله شاوخوا تر لرې پاتې شولو خو داسې به ټوله کې ووایم چې 15 کاله به تقریبا ما شاعري کړې تر دا مهاله نو تر دغه حده پورې هم شاعري کړې ده صافی صاحب په ایران کې هلته ټولنې ادبي ملګري نشته پالی نه پالی ارمان صاحب په ایران کې ما خپله ډېره هڅه وکړه چې زه دغسې یو پروګرام برابر کړم البته زما یو پاڼه مه تهران ادبي کاروان پاڼې په نوم باندې خو نه برابرېدل هلته وضعیت داسې و چې مطلب خلکو د خپل کار سره کار لره نو چا دوغره وخت نه پیدا کوو چې مطلب یو ساعت کینی یو شپه کینی یو ځای بنډار برابر کړي نو دغه ستړی مسافر یو سړی دې ته نه وزګارېدو پکې که نه ما ډېر کوششونه کول څه ملګري د ده ځینه بیا ښه و چې یو نیم ملګری به راغی داسې یو نیم وخت به داسې یو نیم بنډار برابر فیصل د سره ژبه ده درځم لره بس ایران ولایت به ملګري پیدا کوو بل غزل درنه وایي نه دشته پته نه خبرې یارو نه دشته پته نه خبرې یارو چېرته یې ورکې رانه لرې یارو زه به درځم که ته یې څومره لرې زه به درځم که ته یې څومره لرې خیر که په لار کې وي کمرې یارو خو که بېنوا مې ستا له دره شړي بیا به هم وایمه سندرې یارو لږ د خیبر درې نه پورته راشه لږ د خیبر درې نه پورته راشه چې په کابل درکړم چکر یارو او وایي ګبینه دواړه په مونږ یو ځای راځي ګبینه دواړه په مونږ یو ځای راځي دا انقلاب او دا اختر یارو ډېر خوندور نړۍ مننه صافی صاحب په مسافرۍ کې سړي وطن یادېږي افغانان ملګري یو بل غزل درنه مهرباني ارمان صاحب غزل دی وایي چې له دې حالاتو نه مجبور افغانه له دې حالاتو نه مجبور افغانه څه د ګناه څه د قصور افغانه د سړک منځ کې چې خیرات ټولوي دا هم ملت لري ضرور افغانه د سړک منځ کې چې خیرات ټولوي دا هم ملت لري ضرور افغانه او د دې ژوندون نه در د مرګ بهتر دی د دې ژوندون نه در د مرګ بهتر دی دار ته ور ودانګه منصور افغانه د وخت فرعون د موسی جوړ شه
د وخت فرعون ته موسی جوړ شه هره دره د کوه تور افغانه او وایي مقطع داسې ده وایي چې خدای دې له دغه بدبختۍ خلاص کا خدای دې له دغه بدبختۍ خلاص کا زما ګبین زما رنځور افغان ډېر خوندور نړۍ مې صافی صاحب په شعر شاعري کې څو شیان دي چې هغه ډېر ماته خوند راکوي چې وطن مور او بېوسي پکې زیات بېوسي دومره زیات هم نه خو چې بېوسي پکې زیات شي داسې کوم شعر د نظر دی کله چې د درې واړو کې د کوم یاد کړی غزل د مور ته ډالۍ وي ټولو مورګانو ته ټولو افغانو میندو ته وایي چې مورې ته روح یتمې سا په زړه کې مورې ته روح یتمې سا په زړه کې ته کائنات ته دعا په زړه کې وایي ستا بندګي به تر ابده کوم که شرک نه ګڼي الله په زړه کې وایي ستا بندګي به تر ابده کوم که شرک نه ګڼي الله په زړه کې او یار به مې خوږ وي خو له تا نه به کم یار به مې خوږ وي خو له تا نه به کم تا نه خوږ نوم نشته سیوا په زړه کې و یار به مې خوږ وي خو له تا نه به کم تا نه خوږ نوم نشته سیوا په زړه کې او کون و مکان دې واړه پښو لاندې دي کون و مکان دې واړه پښو لاندې دي جنت جنت یې د هر چا په زړه کې نور البشر ام الهوا ده کې ته یې سپوږمۍ ته مې رڼا په زړه کې او زما د ژوند پیلامه تا کړې ده زما د ژوند پیلامه تا کړې ده زما د ژوند د انتها په زړه کې مننه صافی صاحب آخري پیغام دی او زمونږ د خپرونې په اړه څه وایي ارمان صاحب که دا زه ووایم چې ستاسو دغه بنډارونه ما په مسافریت کې کتل نو زما زړه به په وار وار دی سره راپسخېده چې زه دغسې یو بنډار کې کله کښېنم یو بنډار وکړم د ملګرو سره یارانو سره ادبي ملګرو سره خو هلته دا زمینه راته برابره نه وه نو شکر د خدای دی چې خپل وطن ته راغلم او نن تا سره ناست یم په دغه بنډار کې او د خیال نړۍ تر دا مهاله چې زه ګورم ښایسته لاسته راوړنې لري او ټولنې ته یې خدمت کړی دی پښتو ادب ته یې بالخصوص ښه خدمتونه کړي دي نو کور مو ودان ښه برنامه مو پیل کړې ده هیله ده چې همداسې خوندوره او رنګینه مالګینه مخته لاړه شي دا برنامه مو په اخره کې درنه پیغام اورو صافی صاحب پیغام ارمان صاحب زه وایم چې یو افغان په خپل وطن بسیا کېږي نو هېڅکله دې دا کوشش نه کوي چې بل طرف یا بل لور لاړ شي مننه کوم درنو لیدونکو چې تر اوسه راسره وئ تر بل خپرونې چې بیا کوم خوږ ژبی ځوان تان او د کوم ولایت نه چې شاعر ملګری بیا مېلمه کوو او یا دلته راځي تر هغه مو په پاک سپېڅلي رب سپارم د خدای په امان